لیلا نواب تشړه تاشود کار څنګه مخصوص صاحب بس خو زه په خپل کار باندې فخر کوم. ظالم ستی دی پیټې بم سم د سپېړې په شان جوړي نو زما ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو نن را سره لیلا نواب په سټوډیو کې موجود ده او راځئ د هغې سره به خصوصي قچره انټرویو راغو. ستړي مه شي لیلا نواب دا راته ووایه چې ستا د وجود تا ته څنګه محسوسیږي؟ په دې باندې راته ځان ښه ښکاري چې زه غټه یم. نو دی غټې غټې خو زمونږ ډېرې خوښې ځکه چې داسې مې پستي جوړي. واده چې ما سره څوک کوئ که نه نو د سره رابطه وکړئ. واده خو به سره زه وکړم خو بیا به ګورې د ورشل ټینګ نه کړي. لیلا نواب دا رښتیا دي تا له یوې خاوند طلاق درکړی دی؟ او ما له خاوند طلاق راکړی دی. په څه وجه باندې تا له طلاق درکو؟ هم د دې زړونو خوشحالېدل نه د دې زموږ دې خبر نه دي چې زموږ د زړونو باندې څه تېرېږي. آخر څه پې تېرېږي؟ که ګرمي وي که یخني وي په سخته ګرمۍ کې موږ لګیا یو کار کوو. لیلا نواب په ګرمۍ کې راشه خوله به درنه وباسو او په ژمي کې راشه ګرمه به دې کو.